ابو بکر متعلق قرآن څه ویلي دي؟ اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا. معنا پدی علماء پوئیگی معنا د متکلم مع الغیر صیغه دا. اذ هما فی الغار لا تحزن ان الله معنا. معنا د څه صیغه دا؟ وایلک متکلم مع الغیر. متکلم مع الغیر دا معنا چې پیغمبر ابو بکر ته وایي چې ابو بکر په دې غار کې چې څومره خدای ما سره دی دومره تا سره. ابو بکر په پتون د پیغمبر سر پروت دی، اوده دی. ابو بکر کمیس وشلولو او ټولې سوړې په غار ثور کې بند کړې چې کفار ګرځي چې زما محبوب چرته څوک نه ګوري او دته تکلیف ونشي. یو سوړه پاتې و چې هغې دپاره ټوټه نه وه، نو پکې پونده یې کېښوه. پونده یې کېښوه، دننه نه مار وچیچلو. ابو بکر خوځي نه چې مار خو خوړلی دی، که وخوځېدم هسې نه چې زما د محبوب خوب خراب نشي. الله مار چیچلی دی او خوځي نه. ډیر سات تیر شد سردار کونین په مخ مبارک دا ابو بکر د سترګو نه اوښې پرېوت. اندازه وکړئ د ابو بکر اوښې او په چهره انور د جناب محمد رسول الله باندې سترګې مبارکې چې وغړولې. ابو بکر ولې جاړې وې قربان د تا نه یا رسول الله. ډیر ساتو شو چې ما سشي چې چلی ما خو خوځېدمه ځکه نه چې ستا خوب چرته خراب نشي. خو دا سترګې مې داسې وې چې زما یو نه منله اوښې درتوی. صدیق اکبر ته وې خپه دې خوا که سردار کونیل قرآن لست او په ابو بکر یې چف. ابو بکر وې په خدای مې دې قسم وي ما ته دا محسوس کېده چې زه چېرته موچایم نیم خوړلی چې قرآن غوندې کتاب وي او د محمد رسول الله غوندې خوله وي، هغې ته د مار درد څه شی دی؟ دا اوس زمونږ خلو کې چې اثر نشته. قرآن همغه دی خو خوله دا خونپنجونه ده. قرآن همغه دی والله داغه قرآن دی چې یو بادشاه یو حافظ په سوال ولیده چې خیر غوښته. وی حافظه قرآن دی یاد دی؟ وی او صاحب وی نیو کوټه کې واچولو یو کاڼی ورته کېښو. وی که دا کاڼی دی تر سبا پورې سره زر کړي نه نو سبا به دې پانسي کوم ځوړندوم. ماسخوتن حافظ سوچ وکړو چې خدای ما سره خو کیمیا نشته چې دا کاڼی پې سره زر شي سوا د قرآن نه. په الحمدو شروع کړه سار بانګونه چې کېده من الجنت والناس ته ورسېدو په کاڼي لاس کې خو پې چوفې کو. سار چې بادشاہ دروازه لرې که چې ګوري کاڼی د سرو زرو غونډ پروت دی. قرآن خو د هر مرض دارو دی که نه. کم مرض دی چې د هغې علاج په قرآن کې نشته. چې ابو بکر آج سے قربان او په غار ثور کې صدیق اکبر مار رسول الله راو غوښتو. وی مار ولې دې د ابو بکر وچیچلو؟ ورته یا رسول الله غسر کې ګراتما زما دې په خدای باندې قسم وی عیسی علیہ السلام یو ورځ واس کولو په واس کې دا وی
چې ما نه رستو به یو پیغمبر پیدا کیږي محمد نامه به وي د مکې نه بیا مدینه ته هجرت کوي او په غار ثور کې بلګ وخت آرام کوي نن شپږ سوه کاله وشو چې ستا د دیدار په انتظار باندې زه په دې غار کې ناست یم په دغه سوره کې ما تا ته کتل ابو بکر ټولې سوړې خو بند کړې دا یوه پاتې وه چې ما پکې تاله کتل په هغې کې د پونده کېښوه نو یا رسول الله ستا په عشق کې داسې غرق ما چې په ځان پوه شوی نه یم ابو بکر مې وچی چلو دا ابو بکر یرا او خوف کفار په پاس ګرځي قرآن راځي لا تحزن ان الله معنا معنا اے ابو بکر میریگا ان الله معنا خدای تا ما دواړو سره یو شان څومره خدای چې په دې غار ثور کې ما سره دې دومره تا سره ما او تا دواړو سره درم په دې غار کې یو برابر د خدای ذات ته چې اون یری کم ابو بکر سره چې خدای په غار ثور کې و کم ابو بکر سره چې خدای په غار ثور کې و کم ابو بکر چې په مدینه کې سر د جناب محمد رسول الله په لاس پروت دی هغه ابو بکر خراب دی او سور له 100 کال وروسته تاسو خې